ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په پیښور کې یو هلک ښایسته ښکلی ځوان ټیک ټاک سازولو چې د هغې په وجه باندې دوستانو د وسلې سره یې لیبې کولې او خپل ځان یې پې قتل کړو او خپل وسلې نه ګولۍ راووته او دا ښکلی هلک پې قتل شو. دوستانو دا ویډیو در سره تر اخیره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. او دوستانو د دې مور بیبي څه وایي چې آیا زما زوی چا قتل کو که د خپل ځان په خپله قتل کړو. دوستانو د مکمل معلومات نه خبرولو دپاره زمونږ دا ویډیو در سره تر اخیره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په پیښور کې یو ښایسته ښکلی ځوان هلک ټیک ټاک سازولو دوستانو خو ده ته پته نه وه چې زما تماچه بلوډ دی او دوستانو د ټیک ټاک سازولو ټیم کې دوستانو د تماچه خپل ځان ته راتاو کړي دی او دوستانو چې کله یې ګوته ورکړې دی نو تماچه لوډ وه او ګولۍ پکې موجوده وه. نو دوستانو د دې په وجه باندې د ښایسته ښکلی هلک په تماچه باندې ولګېدو او دوستانو د ټیک ټاک سازولو ټیم کې دا وفات شولو. دوستانو خو مور بیبي دا خبره کوله چې نه زما زوی په خپلې تماچې نه بلکې دوستانو دا وایي چې دا چا قتل کړی دی او دا چې د کومو هلکانو سره تللی و هغوی دا قتل کړی دی او د دې بانې جوړولو دپاره چې په موږ باندې دعوه ونه کړي. نو دوستانو مور بیبي ویل چې دا خپله د هلکانو ماته وی چې دا خپله قتل شو خو دا کله هم خپله نه ده قتل شوی بلکې زما زوی په یو سازش سره دا چا قتل کړی دی. دوستانو دا د مور بیبي خبرې وي. دوستانو ډیره مننه شکریا. دوستانو که تاسو چرې زمونږ دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو نور تازه معلوماتو دپاره زمونږ د تازه نیوز سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریا. د الله پاک.